د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د شیخ هبت الله هغه حکم رسنیز کړی چې له مخې یې یو طالب کس 2 ځایه کار نشي کولی. د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د طالبانو مشر شیخ هبت الله اخندزاده هغه حکم خپور کړی چې له مخې یې د دغه حکومت هیڅ یو مسؤل کس په یو وخت 2 ځایه دنده نشي ترسره کولی. د دغه حکم پر بنسټ که دغه مسؤل کس په ټیټه کچه وي او که لوړ رتبه وي، که 2 ځایه دنده لري، یو ځای دې پرېږدي. دا حکم داسې مهال رسنیز کیږي چې یو شمېر طالبان په حکومتي چوکاټ کې 2 ځایه دندې کوي. پر دې سربیره بیا دا نیوکه هم کیږي چې د طالبانو حکومت ټولې ادارې له خپلو خپلوانو ډکې دي. دوستانو، دا و تر ورځې چمتو کلی خبر در میان پر لاس سپارم. خیچه